افسوسناک خبر ده شپې به زره پښتانه په دې باندې خبر سوي په سوشل میډیا باندې چې موږ دلته ته جوړي چې جنازې وکړې دوباره نو دغه بعده موږ وال ملګري چې تلل خپلو کورو ته نو د موږ یو تحریک ډېر غټ تکړه بهادر ننګیالی مشر شمال خان خواجه خیل ایګه باندې کلي چې ننه کور خواته نږدو دهشتګردو اټیک وکړ کور سره کیکرۍ دي ایګه کیکریو چې مخکې نه منصوبه ورته جوړه وه دهشتګردو اټیک یې په وکړ دی په موټرسایکل باندې و خو موږ وایو هر یو کس چې دا احمدشاه ابدالي ده محمود غزنوي ده خالد بن ولید ده داسې نه ده موږ د الله رسول په نام وروتلي یو د الله رسول دغه بندگانو د ایګه مخلوق خدمت لپاره وروتلي یو ایګه حقوقو لپاره وروتلي یو د کوم حقوقو جنګ لړاو کوو نو موږ چې انشاءالله دومره ایمان طاقت جرأت همت سته دومره غیرت مو وینې چې سته چې د دغو ګیدړانو د دغو غلو ډاکوګانو د دغه کرایې قاتلانو موږ داسې مقابله کوو لکه یو زمری یا یو ګیدړ موږ ځانونه زمریان ګڼو دا ګیدړ دي د چرګو ګیدړ نو وتښتېدل ټول کلی خواجه خیل پسې وتله او ټوله علاقه پسې وتلې وه ښه مقابله یې ورسره کړې ده خو دغو پښتنو چې هر قوم چې دو خلک وي ګرځوي یې نو داسې موقع راشي بیا یې ننه کورو ته ښځو ته ورګډ کړي خپلو خویندو میندو ته یې بیا ننه ورګډ کړي بیا پناه ورکړي پښتون خرابوي مروت خرابوي وزیر خرابوي وزیر مروت خرابوي مروت وزیر خرابوي بیټنای مروت خرابوي مروت بیټنای خرابوي خپله سره خرابوي یو بل سره خرابوي یعنې سوال نه پیدا کېږي چې یو ګیدړ یو غل ډاکو بتخور د کرایې قاتل دا به څرنګې پښتون یوې علاقې ته یوه کلي ته ګډېږي او دی به دغسې بېګناه خلک شهیدان کوي نو موږ شمال خان ته سلام کوو چې ده توره کړې ده په ګوشي ته ځان یې بچ کړی ده دوی تښتولي دي او کلي ته سلام کوو ټول خواجه خیل کلي ته ټولې دغې علاقې ته ټول مروت ته ټول پښتون ته سلام کوو او دا موږ پیغام ورکوو دې ګیدړانو ته دا د فوج کرایې قاتلان چې دي د فوج دا کرایې قاتلان دا غله ډاکوګان ګڼ کپان چې تا ته موږ اوله ورځ دا خبره کړې ده نن یې درته کوو بیا یې درته کوو چې مړوو به دې ایس پي غوندې او پټرول به در باندې اچوو پټرول سوځوو به دې لکه هندو چې سوځوي چې مړ سي بیا یې سوځوي یا هندو غوندې به دې سوځوو دا یې موږ مجاهدین شهیدان کړه حاجي فرمان الله ولی الله تعالی چې په کومې طریقې د شهیدان کړه داسې نه هندو کوي نه امریکنای کوي نه روسای کوي نه داسې فرعون کړي دي نه داسې یزید کړي دي نه داسې نمرود کړي دي چې دا ته کوې او ودې کړه چې ته څومره موږ شهیدان کوای چې ته موږ باندې خوف ډار یا موږ په وینې چې خوف ډار نسته موږ په نسل چې خوف ډار نسته په نسل چې موږ اصلي پښتانه یو اصلي مسلمان یو در سره جنگ به کوو
تا نه به زه د ټول پښتون خاوره لکه مروت خاوره صفا کوم تا دا پلید قدمونه دا مردراړ قدمونه له دې نه به زه دا ټوله د لکه مروت ضلع ټول پښتون خاوره صفا کوم دا یې موږ پښتون کام د هرې قبیلې عهد ده دا وار و ګیدړه غلا ډاکو د فوج کرایې قاتله چې ته به وایې چې فوج زورور ده تا ته فوج توپک درکوي تا ته فوج بارود بمونه درکوي تا ته فوج M4 توپک او په عربو روپۍ او تر ډرون پورې هر څه تا ته فوج درکوي حفاظت ته فوج کوي دا ټول ټکانې چې د چېرته اوسېږي ګرځېږي دا هر څه فوج درکوي فوج د حفاظت کوي فوج د ګرځوي خو دا وار وه چې دا فوج د قوم 21 مخه نه ویني دا فوج دا د قوم یو وړوکی ماشوم مقابله نشي کولی تا ته به شکست درکوو د کرایې قاتله ګیدړه طالبه دهشتګرده تا باندې چې کوم فوجي ولاړي هغه ته به هغسې شکست ورکوو تا ته موږ قوم ته وایو چې سبا اتوار ورځ ده فیصله کوم کړې ده اتوار ورځ ده سبا 9 بجې ګاندي چوک ته تورسړو نه بغیر ټول پښتون کام دی راځي خاص کر لکه مروت خلک سره د اصلې سره د توپک چې کوم قسم اصله توپک څوک را روای شي یو ورسره ګاندي چوک ته د سبا اتوار پر ورځ ځان رسوي دوره به په ګاندي چوک ناست یو که میاشت وو که 2 میاشتې وو که 3 میاشتې وو چې څوره پورې موږ د قوم کومه فیصله ده چې هغه فیصله موږ په موقع باندې لاګو کړې نه وي عملي طور باندې بیا په منو په ګاندي چوک پولیس لکه مروت پولیس امن کمیټۍ دا به هراول دستای قوم سره دا به په طور قوم موږ سره ناست بنو پولیس ته وایو هرې ضلع پولیس ته وایو چې تاسو ټولې صوبې پولیس رایسو موږ سره په ګاندي چوک کښېنو دا قوم په تاسې ولاړ ده دا موږ وه چې 3 کسان شهیدان سول فرمان الله ولی الله تعالی دا صرف دغه دهشتګردو دا ټکی ورته کړی د 48 غنټې چې تاسې پولیس حمایت کوو پولیس امن کمیټۍ حمایت کوو هغه سره ولاړ یو په دغې وجې موږ تاسې شهیدان کوو دا یوه ګناه ورشولې ده بله ګناه نه ده ورشولې نو موږ په پولیس باندې 3 شهیدان نه 300 شهیدان کوو ځانونه 3000 پولیس والے موږ ورونه دي که نه ورېرونه مو دي زمن مو دي که نه دو نن سیسټم چې به خرابېږي دو نن سیسټم چې به کیسه یاغه دو نه ده خرابه کړی دا پاس دغو هغه فوج خراب کړی د سیسټم پولیس سیسټم چې دغه فوج خراب کړی ده ټولو ادارو سیسټم فوج خراب کړی ده نو ټول قوم ته زه یو وردا پیغام ورکوم چې پولیس په بطور قوم سره ناست دي چې بنو والا مشران بنو مشران به ناست دي موږ سره بنو مشران بنوچي قوم مشران وزیر قوم مشران خټک قوم چې څومره قومونه دي ټول پښتون کام مشران چې چېرته پښتون پاکستان چې دی اباده ده اتوار پر ورځ د ګاندي چوک ته انډس هایوې ته ځان رسوي په دغه باندې به د پښتون قوم فیصله به دلته کوو سبا ته دوره به دا در نه ناستی چې څوره پورې پښتون کام خپله فیصله په موقع باندې په میدان باندې عملي طور باندې نافذ کړې نه وي لاګو کړې نه وي ډېره مهرباني